باندې معلومات نو هغه د قران مجید د حفاظت لپاره یو بهتر او سخت سیستم جوړ کړ. د قران کریم تر ټولو لومړی لفظ اقرا مطلب لوستل، لیکن د نن 1400 کال وړاندې په مکه معظمه کې داسې خلک ډیر زیات کم ول چې هغوی قران ولیکي او ویلولي. لیکن د اول ورځ نه د اسلام قبولولو والا کې ځینې خلک داسې ول چې هغوی لیکل او لوستل کولی شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی له ډلې څخه یو څو باوري صحابه کرام د قران د لیکلو دپاره وټاکل او کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قران کریم کوم آیات نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر ټولو لومړی هغوی راغوښتل او هغوی ته به د قران کریم آیات لوستو او ورته به ویل چې کوم آیات په کوم صورت کې د کوم آیات نه وروسته ولیکل شي، کوم چې به هغوی ډیر په احتیاط سره لیکو او وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورو چې کومه غلطي خو به پکې نه وي. همدې ترتیب سره 2-3 وارې لوستلو نه وروسته به نورو مسلمانانو ته رسېدو. قران کریم لیکلو والا ډیر کم نو د کوم لامله چې نور صحابه کرامو د اورېدو سره سره په یادول